انصار صحابه زمانونو که تاریخ دا صفحې ته واړې صفحات داسې مثالونه بستا مخې لراشي تاسو یقین وکړئ د هغې په صحیح معنو کې لوستل په صحیح معنو کې د هغې بیانول یو کمزوري زړه والا دا کار نشي کولی ځکه چې د هغې اورېدل د هغې قرات کول هغه لوستل په هغې کې سوچ کول دا د تصور نه بهر خبرې دي بلکې ته به وایې نه چاته خوب وینم چې ته د چا څه دومره قربانۍ ورکړې چې وړوکی راغټ شي ږیره دې سپینه شي او د چا لپاره مقابلې کې د خلکو نه دفاع کې او بیا د هغې نه داسې یو کار وشي چې ستا پرې زړه خفه وي ستا څه فکر دی ستا ایمان به څنګه وي ته وګوره انصار دا حدیث امام بخاري مسلم امام احمد او نور محدثینو نقل کړي او سیرت د ابن هشام کې تفصیلي واقع دا ذکر ده انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وای چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د لزر یا د 12 ملګرو سره د حنین غزا وکړه د حوازینو چې کوم غنیمتونه الله رب العالمین خپل نبی ته ورکړه مالونه وته پاتې شو باغی کې وینځي وي باغی کې غلامانو باغی کې ګړي بزی وي باغی کې په زرګونو اوخانو الله رب العالمین صحابه ته ورکړه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپ عجزي باندې د جهاد په میدان کې مضبوط نیډر ولال دي او د اوخي د پاسه आवाज کوي خي طرف ته وی قتل او وی فرمایي یا معاشر الانصار اے انصارو اے د انصارو جماعت را جمع شي په دغه ټیم باندې انصارو صحابه आवाज وکړو لبیک یا رسول الله امشي ونحن معك اے د الله رسول ته مثل کوا من در پسې من بستا دفاع کو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چپ طرف ته وکتل و یا معاشر الانصار انصار را جمع شو و امشي یا رسول الله ونحن معك لبیک یا رسول الله دا کلمات انصار ویل چې کله معرکه ختم شو غنیمتونه را جمع شو په زرګونو مالونه الله محمد رسول الله له ورکړه د مال فی په شکل باندې چې کله دا را جمع شو د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه فیصله کړي په وحی باندې کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم تقسیم شروع کړ د مالونو په دې کې حدیث کې راځي فیعطي 100 من الابل قریش قریش چې کوم سردارانو مشرانو تازه ایمان راوړل حدیث کې راځي سلسل او خان مشرانو ته ورکړه د خبرې ته فکر وکړي قرباني چا ورکړي انصارو څنګه چې زمونږ ذهن کې دا اشکال لازم مهاجرینو تازه ایمان راوړي تازه اسلام راوړي خو نبی صلی الله علیه وسلم سلسل خان غي ته ورکړه د سی وینځي د سی غلامان د سی عام غلی او مالونه انصار صحابه ته هیڅ ملاو نشو تاسو فکر کوئ انسان د قسم اشکالات لکه زمونږ ذهن کې چې څنګه راځي د سی ځینې نوجوانان صحابه او د انصارو دا غي د خلینس الفاظ وکړه هغه کلمات داو چې وی نبی صلی الله علیه وسلم چې یعطي قریشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم وی نبی صلی الله علیه وسلم غنن دی راجیب تقسیم وکړه قریش له پزرګونو مالونه ورکړه او من انصارو ته هیڅ هم نه کړه او واجب دا چې زمنګ د تورونه کافر ویني ساسي قربانای موږ ورکړي دي شهیدان هم ورکړي دي پر زمکو جهادونو هم ځان خلاص کړي خامخا د انسان ګیله پیدا کیږي خو محمد رسول الله غونتی امام لري حکیم انسان د دې خفغان به فورا ختمو خو دې د پته نه و چې نبی صلی الله علیه وسلم حکیم دی کما تقسیم چې هغه کوي غنیمتونه چې تقسیم کوي په وحی باندې لګیا دي نو ځینې صحابه دا ویلي په دې کې سعد ابن عباده د انصار مشر صحابي ډیر زیات په دې خبرو باندې خفه شو نور علی نبی صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې یا رسول الله ما د انصارو ځینې صحابه نو واورید چې داسې کلمات ویلي دي په دې تقسیم خوشاله نه دي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے سعد ته په انصارو کې یو مشر سره ته او خلک داسې خبرې کوي سعد ته ویل اے د الله رسوله انی رجل من قوم زه د خپل قوم یو عام انسان ما هغه په زرګونو صحابه دي هر انسان زړه کې بس صحیح د الله رسول سره کوي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو سعد ته ویل ورشه ټول انصار صحابه په یو ځای کې را جمع کا زه هغه خاله ورزم نبی صلی الله علیه وسلم د انسانو د قانون دی او دا ادب یادول پکار دی دا تعامل زکول پکار دی کور کې مور بلار خپه شو خزه خپه شو بچی خپه شو ملګری دوستان خپه دي عام مقتدیان ملګری خپه دي پکار دا چې مشر ځان نبی غما کوي ابا ته پوس کوي لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم عملا دا طریقه مونږ تر خو دا سعد لاړې انصار ته आवाज وکړو وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول انصار را جمع شي هغه د پاره یو غټه خیمه ولګوله او انصار پاګه کیراله د ابن هشام په سیرت کې دا راځي چې فرد رجالا من المهاجرین بدغه انصار ټیل کې سم مهاجرین عمران اوتل نبی صلی الله علیه وسلم چې ولید الودات لري شي صرف انصار سره خبري بل کسب کرانه ته اغه ويستو
به وته ویلي تاسو ټول انصاري وي او من انصاري یو خورې دې زمون چې هغه لارې د مهاجرون نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ابن الاخت من القوم، خیر د خورې د قوم نه حسابيږي دانم پتا سو کې ناس دي. دومره تاکید وکړ ټول انصار په یو خیمه کې را جمع. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دې متوجه شو او داسې قیمتي الفاظ دې ته ویلي زمارونو چې د انصارو زړونه و چاو دل ډېری جړان او چغي والی ډېری خوشالۍ د وچ نه دا دنیا هم ډېر عجیب ده چې سړی غمجن شي که ستاسو فکر هم جاړي او که ډېره خوشحالي در باندې راشي هم به د سترګو نه اوښکې رواني. دا کار په چا وشو؟ په انصارو صحابه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم را جمع کړه او حدیث کې لا دا راځي وایي وکانو لا یکذبون، انصار هغه خلکو چې دوی دروغ د سره پېژندل نه، دروغ به نه ویل. نبی علیه السلام ته وفرمایل انصارو بلغني ما تاسو د طرف نه داسې خبر ورسېدلې چې انصارو په دې تقسیم باندې ګیله کړې، خفه شوي. دا خبره صحیح ده؟ نبی علیہ السلام تپوس وکړو. انصار صحابه جواب ورکړي و یا رسول الله اما فقهاؤنا فلم يقولوا بشيء، من کې چې کوم د عقل خاوندان دي پوهه صحابه دي والله کاغي معمولی غونتی خبرم کړي سیم نه دی ویلي، او اما چې کوم کشران صحابه دي یا رسول الله هغه په دې تقسیم کې سنا خبري وکړي او دا ویل چې نه پوری زمنګ د تورونه وی ساسي او موږ تقسیم کې هیڅ سم نه کړی شو او مهاجرین له فصلګورو باندې او خان او مالونه ورکړي شو. نبی صلی الله علیه وسلم خستا خطبه ویلا، خستا کلمات ویل او پاغي کې وته دا کلمه ویلا الم آتکم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم وأعداء فألف الله بين قلوبكم. اي انصارو ولتاسو د دین مخکې گمراهان نه وي چې رب العالمین زما په وجه تاسو ته هدایت وکړو، ولتاسو غریبانان او فقرا نه وي چې رب العالمین زما په وجه تاسو مالدار کړي، ولتاسو خپل منځ کې په زرګونو په سلونو کاله دشمنان نه وي چې رب العالمین زما د علیګلو په وجه تاسو رونه وګرځولې. ولید دې خبرونه منکرې وي، صحابه غلي دي جړاګانې کوي لګیا دي چت ناستو. او نبی صلی الله علیه وسلم حکمت ته ګوره اولی خپل احسان پاغي وشمارو چې تاسو مخکې د نور شینو عبادتونه بم کول، د یو بل گریوانونو تم لاس چولو او سو خزرج په سلګونو کاله دشمنانی تیر شوی، نن تاسو رونه وي. آیا الله رب العالمین زما په وجه د احسانات پتا سو نه کړی؟ صحابه غلي دي او ویل چې الله ورسول افضل پری وردی من په اسم نه پویګو. تدین رست بیا وته وي ای زما صحابه قسم وتوکو والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولا صدقتم. ای زما صحابه او انصارو کستاسو وسخی مال جواب را کولې شي، کومه خبره چې تاسو کوي 100% پکې رښتیا وي. تاسو ما ته ویل شي چې اتیناکا فریدن ته زمون خواته د سیرالي چې خپل قوم را شړلې وي فاویناکا مونږ ته زیدرک ومخذولا فنصرناکا ومكذبا فصدقناك. تاسو دا ویل شي چې خپل قوم را شړلې وي مونږ د لزیدر کو، خپل قوم ستا تکذیب کړو مونږ ستا تصدیق وکړو، خپل قوم ته به مدد پریخوي مونږ د مدد وکړو. دا خبري تاسو کولای شي خو د ایمان د وجنه نه کوي. صحابه دا فرمایي چې لا المن لله ولرسوله، فضل احسان ټول د الله او د رسول په مونږ باندې زمونږ د خلونو چنګ به معنوري. نبی صلی الله علیه وسلم دا کلمات ته ویل او بیا دا غي د زړه د خوشحالۍ لپاره وته فرمایل ای انصارو دا واوري لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. کله هجرت فضیلت نه په دین کې چې کوم غټ فضیلت لري هجرت زبنن په تاسو کې عام انسان وي. به دا فرمایل ای انصارو اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم. ای زمان انصارو صحابه تاسو فکر نه کوئ خلکو او خانو کې پړی چولی چا غړي بسې کورو رواني کړي چا غلامان او تاسو محمد رسول الله د الله سنني ولې ته دینه غټه خوشالي تاسو د پاره نور کم ده. که تاسو فکرې زمارونو نن هر انسان په موږ او تاسو کې دا ټول دنیا د محمد رسول الله د صورت نه قرباني کړه. من دا ویو زمونږ د اسم نه وي خو چې نبی صلی الله علیه وسلم صرف یو نظر موږ وګورو دا زړه هم د خوشالۍ نه چاودلې. دغه کار انصار سره وشو وای خلکو او خان مالونه غړي بزیب وتللی او تاسو نبی صلی الله علیه وسلم خپل کورونو ته روان کړي په دې نه خوشاليږي. به و فرمای لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار وشعبهم. اے انصارو که نور خلق په یو کندو باندې روان شي په یو لار باندې روان شي او انصار په بل لار زبد انصارو سمبل ګرکیږي بل چا سم نظم خدای خلکو ته چې ما مال ورکو دا نږدې کفر ته نږدې اوس تازه مسلمانان شوي دي دا غي د زړه د خوشاله ولې د لپاره مالونه ماخله ورک
تاسو هغه خلک وي تاسو د محمد رسول الله د الله د دین سره مینه ده دا خبرې چې کله واورید ابن هشام سیرت کې دا لیکلي وي فبق القوم حتى اخذلوا لحاهم وې دومره وجړل تر دې چې دا غټي غټي ګيري وي خستا او دا د اوخ کو نه ډکه شو جغي والی او دای ویل چې رضینا برسول الله حظا وقسمه موږ د محمد رسول الله په تقسیم بالکل خوشاله شکر دې چې زمونږ په برخه کې محمد رسول الله ورسید او خلکو خپل کورونو تبانونه غړي وزي او خاندوان کړي دې ته ویل کېږي ایثار انصار صحابه خو ته وګوره د محمد رسول الله صحبت د غي دوستي د غي اقامت د دې په کورونو کې دای ورکړو په اوخانو په ګډو وزو په سرو زرو سپینو زرو په وینځو غلامانو باندې الله رب العالمین دی وکي چې زمونږ د معاشره د ایثار د خو د خصلتونو الله ډکه او رب العالمین دی موږ د محمد رسول الله په نقش قدم پر روان کی